او بل د یهودو عادت دا دی چې دا حسد او تکبر یې کوئ. دا زموږ په مسلمان کې هم دا شته. دا عادت ځان وباسئ. تکبر لوی چاته یو چا الله پاک جل جلاله یو ښه ځواني ورکړی، یو ښه مال او دولت یې ورکړی، یو ښه کمال الله عادت ورکړی، یا یو منصب پیدا کړي، یو چوکۍ د ځان ورسوي، بیا نو دی جلا سړی ده. دومره لوی، دومره تکبر، دومره خودپسندي چې بیا سړی ورته حیران شي چې دا څه وایي. دا خو هغه سړی نه دی پخوا. حسد د بل په دنیا باندې، د بل په اولادو باندې، د بل په زندګي باندې دی دلته خوړه کېږي. دا څنګه در ما مخ ته ولاړې، دا خو بله ورځ در ما لاندې وو، دا خو بله ورځ په یوه ګوله طاقت نه درلودی. او کور خراب یې تا ورکړل، خو هغه رب نه یې وغواړه چې ده ته یې ورکړی چې الله دا ستا بنده دی، خدایه د ده روزي کې ما ته هم راکړي. لیکن کتاب وایي کله کله په د خپل حسد کې دومره مضبوطه سي، وایي ای الله ما ته که راکوې که نه راکوې د داسې واخله چې زما زړه پسې ورسي. د دې ګناه شته، د حسد ګناه شته. حدیث کې راځي ان الحسد لا یاکل الحسنات. دغه حسد دا دومره بدبخت عمل دی، دا د انسان نیکي دا رقم خوري، دا رقم یې سوځي لکه یو تیز اور بل دی او تا وچ خاشې پیدا کړی دی، ورته دې ور واچولی دی لمبه پر ګرځي. ستا پر نیکۍ باندې دا معمولي خبره چې ستا په ذهن کې راغله، یا تا په خوله وغوښتل چې خدایه د ده شی واخلې ما ته راکړې، یا ما ته کې راکړې نه راکړې د ده ته واخله، د ده شی واخله، دی په ما ذلیله یې ورولګلی. دغه حسد دی. ستا تربور در تا مخ ته ولاړی، ستا ورور دی، ستا د مور زوی کړی دی در تا مخ ته ولاړی، ستا وراره دی در تا مخ ته ولاړی، ستا د کاکا زوی دی در تا مخ ته ولاړی، ستا د محلې سړی دی، ستا د جنس سړی دی، ستا هم کسبه دی، په کسب کې در تا مخ ته ولاړی. حسد مه پکوه. ماشاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. الله دې نور هم زیات کړي. خدای پاک دې موږ ته توفیق راکړي چې داسې مخ ته ولاړ شو. ګورې دا واورئ د یهودو دا عادت، هغوی به په حق کې او باطل سره ګډوډول، حق به پټ کړل، باطل به ښکاره کړل. الله پاک جل جلاله قرآن کې وایي وتکتمون الحق، تاسو حق چې کوم دی الله پاک جل جلاله وایي وتلبسوا الحق بالباطل، حق و باطل سره ګډوي، وتکتمون الحق او حق پټوي، په باطل باندې روان شي. دا الله پاک جل جلاله د دې د قباحاتو بیان کوي. بیان یې موږ ته په دې کوي چې د دغه عادات څخه باید موږ ځان وساتو، د دغه عادات څخه باید موږ ځان وساتو. بل د یهودو د عادتو حرام خوره ډېر و. د چا څه به شی واخلي بیا در کوم ولاړې، یا چې د چا څه به یو شی تلي لږې لار واچو، څونه بخیل یې لږې لار دروند که، لږې لار دروند که، لیکن خپله چې به چا ته ورکوئ هلته به یو پټ شی در لاندې کړی وي. دا زموږ په مسلمانانو کې هم دا شی شته. ډېر خلک نیول سوي دي، دا د کاڼي په دا کونج کې یې سره پورتې کړي. څونه به یې ډېره کړې، ای بدبخته، څو به یې ډېره کړي، چا ته وړې بیا د حرام په چا خورې. ویل للمطففین، قرآن دا وایي د جهنم کنده دې وي هغه چا لپاره چې په ناب تول کې کمي وبېشي کوي. قوم شعیب تاسو وګورئ، تاریخ وګورئ، دې ته نبي وایي چې مه کوئ د خدای روی وګورئ، په ناب تول کې کمي وبېشي مه کوئ. ګاز یې کوچنی کړی، ټوکر دونې اندازه کم ورکړي په ګاز کې، نو څو ګټه دې وکړه. در کاڼې لاندې دې یو شی ورته کړی، در ترازو لاندې دې یو شی ایښی. احتیاط خو دا دی چې د دغه تیلي په اندازه شي چې کڅوړې کې ته درته شی ورکوې، د دغه کڅوړې په اندازه به لا مال ورواچوي چې دغه راونه ګرځوي. هغه قوم چې هغوی په ناب تول کې کمي بیشي کول، الله جل جلاله پر دې باندې سخته ګرمي راوستل، داسې ګرمي راوستل، داسې ګرمي چې دا خلک نږدې و چې اور یې اخیستل. بیا الله یو ورځ په راپورته کړ، دوی خوشحاله سو راویې ځغستل ګرد نرو ښځګرد د اورې سره و چې اوس باران کېږي، چې کله ښه دا ورځې ته سره جمع سو الله د اور باران پر وکړي ختم کړه. دا څه شی وه، کومه ګناه وه، دا په دغه ناب تول کې کمي بیشي کول. دا زموږ معاشره کې هم په دې باندې خلک ورته دا د یهودو عمل په موږ کې هم شته. دا مه کوئ، د خدای روی ګورئ، حرام خورې، په دې باندې نه ډېرېږي. هغه ستا اولاد چې ته ورته هیلې لرې، ستا ارزو امید چې دا به راغټ شي، دا به یو دومره غټ حرام خوره جوړ شي، بیا به ته د ده و مرګ ته انتظار چې خدای کله یې مړ کړي. دا ستا د دغه معمولي ګټې د وجې ستا دا ټولول راټولول په ډډې خوړل. دا یهودو دا درلود، فساد یې خپروئ، یو په بل کې به سراخته کول، دا خلک به سراخته کول. الله پاک جل جلاله وایي دا د یهودو اعمال دي، د دې نه ځان وساتئ. ولتجدنهم
ولتجدن الناس الله پاک جل جلاله وایي هرو مرو به ته وموندې اشد الناس عداوه د دشمنۍ په اعتبار د ټولو سخت دشمنان څوک دي؟ الله وایي یهود دي. یهود دا عمل د یهودو علما هم دغسې کردارونه کول. ماشاءالله الله دې موږ وساتي.